دا غینا بعد اللہ رب العزت وس یهودو ته رټنه ورکوي بله ځکه چې دوی به دا بېځایه اعتراضات کول. یو اعتراض یې نږدې تېر شو څه شی قرآن کې ولې نسخ راغلی أم تريدون أن تسألوا رسولكم آیا تاسو اراده لرئ چې تپوسونه وکئ د رسول خپل نه. بعض علما وی دیزی که اللہ تربیت تا مسلمانانو کئی نو دا خبر مسلمانانو تا نو بیا به سړی چې دې ربط څه دی نو ربط د هغې دا دی چې کله یهودو اعتراضات وکړو نو الله مؤمنانو ته ادب ښیي چې تاسو به داسې نه کوئ. آیا تاسو اراده لرئ چې تپوسونه وکئ د رسول خپل نه کما سئل موسی من قبل لکه څرنګه چې تپوسونه شوي وو د موسی علیه السلام نه د دې نه مخکې. ولې سوال کول ناروا دي څه په طریقه د اعتراض بارک الله فیک. معنی دا چې آیا تاسو اراده لرئ چې تپوسونه وکئ د خپل پیغمبر نه په طریقه د اعتراض لکه څنګه چې تپوسونه شوي وو د موسی علیه السلام نه په طریقه د اعتراض. او بعض علما وی ام مطلب دی بل ام تريدون بلکې تاسو اراده لرئ چې تپوسو کې د خپل پیغمبر. خو نه راجح دا دی چې دا سوال دی استفهام دی انکاری انکار کوي الله چې دا طریقه هم صحیح نه ده او دا د مؤمنانو کافرانو ټولو دپاره کیدی شي یعنی د مؤمنانو دپاره ادب شو او یهودو باندې یهودو ته رټنه زورنه چې یعنې تاسو نه دا پیغمبر هم نه دی خلاص په دم داسې اعتراضات کوي لکه څنګه چې تاسو په چا کړي په موسی علیه السلام باندې. او را بشي سورة النساء کې الله وی یسألک اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. تپوس کوي تانا اهل کتاب غوښتنه کوي چې ته په دوی باندې یو کتاب را نازل که د اسمان نه. نو الله وی دې ته تعجب باندې مه ګوره دوی د موسی علیه السلام نه د دې نه د غټې خبرې مطالبه کړې وه او هغه دا وه موسی علیه السلام ته ویلو چې الله ته ووایي چې موږ ته ځان راښکاره کړي. نو دا د پوخانه د دوی دا طریقه ده او دا د دوی کردار دی چې دوی سوالونه کړي دي په طریقه د اعتراض د پیغمبرانو د تنګولو دپاره. او سبحان الله چې کله الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته دا ادب وښو په سورة المائده کې به راشي الله ورته وایي لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. تپوس مه کوئ د هغه شیزونو په باره کې که درته جواب میلو شي بیا به خفه شئ. نو صحابه کرام خو انتهایی ادبناک خلک او ځکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما به وی ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ما د رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په شان غوره خلک نه دي لیدلي چې الله منع کړو د سوالونو نه نو بیا به ډېر سوالونه نه کول. او ځکه انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی چې موږ به دا ارمانو چې د څوک بانډچي رالی او هغه تپوسونه وکړي ځکه چې بانډچي خو دې نه دی خبر چې د سوالونو او د ډېرو سوالونو نه منع راغلی چې به راغی هغه به سوال کوو. نو د فایدې یاده کوي چې سوال هغه سوال کوه چې ځان پې پوه کړې. سوال په طریقه اعتراض د ادب او ګستاخي ده د عالم او د ښوونکي. او د سوال یو څو قسمه یو قسم سوال دغه چې سړی ځان پوه کولو دپاره کې دا غوره سوال دی. دویم قسم سوال د ملګرو د پوه کولو دپاره کول دا هم ښه سوال دی. او دریم سوال اعتراض کول. څلورم ځان راښکاره کول
چې یعنې خلکو ته هم پته ولګي چې زه څوک یمه. دغه شان سوال کول دې دپاره چې د استاز او د عالم کمی پکې وشي، یعنی د ده سپکاوی پکې وشي چې وګوره ده ته دا مسله نه ده معلومه، او ټولې مسلې هر وخت چاته نه یادي. لکه اوس ته کتاب روالي وګورې، بعض مسلې داسې دي، بعض مسلې چې په هغې کې اختلاف دی د علماو 10 قوله پکې، 10 قوله د علماو پکې، 40 پکې. اوس تا کتاب تر و تازه وکړه او بیا رالې ما ته وایي چې دې کې څو اقوال دي که تاسو ټول وشمارئ ما ته. نو ستا د اقوالو سره څه کار دی؟ خو مسله رانه تپوس وکړې چې دا مسله قرآن او حدیث کې څنګه ده. هره مسله خو سړي ته نه یاد. نو دا د دې استاز ښکته ښکاره کولو دپاره سوال دی، دا هم غلطه طریقه ده. دغه شان پالتو سوالونه، پالتو یعنی فایده پکې نشتی، اسی بس بے فائدې سوالونه. سوال چې کې فایدمن د ځان د پوه کولو دپاره یا ملګرو د پوه کولو دپاره او د ادب سره، لکه حدیث د جبریل علیه السلام چې راغی رسول الله وسلم ته کېناستو په ادب سره، نو چې سوال کې په ادب سره به یې کې د عالم نه. د سوال طریقه دا نه ده چې ته چغې وایې عالم ته په لاره کې یو ما سوالو، یا سوال چې کې او ډایرک او هغه مصروفه دی، یاره یو سوال کومه نو ته ورته ګورې نه چې مصروفه دی، یا بیمار دی، یا خفه دی، یا غوسه دی، یا ځای مناسب نه دی. لکه بازار کې ته یو عالم وینې ځان له سودا کې ته یو سوال کومه، جومات ته راشه، د علم حلقې ته راشه تپوس وکړه، یا وروسته ټلیفون وکړه، یا وروسته ملاقات وکړه، یا یو عالم دې ولید هغه سره خپل واړه دي چېرته وته په لاره کې ته راشه سوال ترې وکړه، نه مناسب کار کې. نو د سوال ځان له صحیح آداب وي. بل دا چې سوال د عالم نه کې نو د هغې دپاره به ښایسته الفاظ هغه غوره کې، داسې الفاظ به نه وي چې به یې کې بې ادبي وشي. یاره تا چې بل ورځ خبر نه، تاسو چې بل ورځ خبره کړې وه او موږ وایو تا نه به تپوس، نه موږ به تا نه تاسو نه تپوس وکړو، او ته څه وایې او تاسو څه وایې. نو په دې حقیقت به نه خفه کېږئ چې موږ دې سره عادت نه یو ډېر. وجه دا ده، د هغې یو غټه وجه ده چې موږ اکثرو خپلو مولیانو او خصوصا پوخانو اوسنو کې هغوی موږ د دې سوالاتو سره عادت کړي نه یو، ځکه چې د سوال ګنجایش پکې نشتی. د مولوي صاحب خبره حرف آخر دی، یعنی بس وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین او خبره ختمه شو. اخوا بیا که یو مسله تاته نه ده معلومه نو دا ستا خپل قسمت دی، ځان له حل کوه. که جبریل علیه السلام راغی تاته بیان کړه او که بل څوک راغی، خو ته به د مولوي صاحب نه تپوس هغه نه کړي. اوس ما ته دا پته نشي چې دا مولوي صاحب دی د څه دپاره، یعنی د عالم خو کار دا دی چې د خلکو ته د دین مسله واضح کړي. نو چې زه اوس تاسو ته دا ووایم چې وروڼو واورئ، ما نه به ګورې د قرآن په باره کې سوال نه کوئ. نو زه دلته ناسته یم، بیا خو چې زه را خپل لت ګوبړي روالم او ځمه، نه نه، بلکې زه به دا ویم چې زه درته وضاحت کوم، خو که په زړه کې دې څه اشکال و نو بیا رانه تپوس وکړه، هېڅ خبره نه ده. که راته معلوم و جواب به یې درکړم، که راته نه و معلوم جواب به یې را پیدا کړم، بس. نو دا د عالم کار دی. ومن يتبدل الكفر بالإيمان او سوک چی کفر واخلی پا بدل د ایمان کی فقد ضل سواء السبیل نو یقینا دے گمراه شدنی غلارنا. ولی دا سوال کول کفر دے سر،
چې الله وی څوک د ایمان په بدله کې کفر وایي بارک الله فیک. یو جواب دا دی دلته مراد اعتراضات دي د الله په دین باندې، دا خو کفر دی. دویم جواب دا دی سوال کفر نه دی، بعض سوالونه کفر دی. بعض سوالونه څه دي؟ کفر دی. نو دغه کفر دی که نه الله وایي چې څوک دغه کفر والي په بدله د څه کې؟ بدله د ایمان کې، نو یقینا دی د نیغې لارې نه واوړېدو.